پر ما بتیر سپر تاسو د خدای نراولی د خارې بشمر د ګل پشن ځواني ختموي د خارې بشمر د ګل پشن ځواني ختموي پر ما بتیر سپر تاسو د خدای نراولی د خارې بشمر د ګل پشن ځواني ختموي. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسې دا مشکلات وکتل، دا مورکۍ بیچاره ستړې شوه. ادې څنګه یې ښه یې؟ دا اوبه د کوم ځای راوړې وه مورې؟ هغه نیر نه راوړي، دا د کوچیانو څاه نه راوړي، اوبه نه لرو، دغسې وچول خلک پراته وي. دا بیا ډېر پاس خېجوئ، دا ستړی شوې، دا خو بوشکه دې څنګه ستړی کړې که څنګه؟ داسې ستړی کړم، دونه مې چېرې له واقع کېږي. زړه ښځه مې دی ولاغه جدي دغه ماشومان را سره دي، دغه سر ته اوبه جګوو. دوستانو دغه ځای چې موږ تعقیب که، دغه ساحه چې موږ وکتله، دا دومره لرې ده چې د نه منلو خبر. دا بیچارهګان دغه خلک تاسې ګورئ. ادې دلته څو کورونه دي؟ څومره خلک اوسېږي دلته؟ څو کوره به وي تقریبا؟ دلته یاره 15 کوره نه ډېر دي. 15 کوره نه ډېر دي. او دلته دا هېڅوک څاه نه لري، اوبه نه لري؟ نه هېڅ شی نشته، اوبه هغه سر نه راوړو، دا نه د څکلو کېږي او نه د اودسو د منځو سختې اوبه دي. څوک غواړي چې خپلو مړو پسې صدقې وکړي، څوک غواړي چې خپلو ژوندیو ته صدقې وکړي. صدقې جاریه ده. دا شاته مخلوق تاسې ما پسې کتلی شئ. دا بیچارهګان یو نن نه ده، هره ورځ همدغو مشکلاتو سره مخ دي. د هغه لاندې ساحې نه تر پاسه پورې تقریبا 400 متره پایپ او فکر کوم دغسې 8 تختې همدومره شاوخوا مصارف لري. نو هر مسلمان چې غواړي صدقې جاریه وکړي، نغلو سراچه، جلال آباد، ننګرهار ولایت. د خارې بشمر د ګل پشن ځواني ختموي. واقعا ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي دا بیچارهګان. مخلوق ده چې دا اوبه هم د څښاک نه دي، ښه دا اوبه هم د څښاک نه دي، د څښلو اوبه نه دي، خو دا بیچارهګان یې څښي. هر ورور چې غواړي دغه مصارف په ځان باندې په غاړه باندې واخلي، په ځان یې ومني. موږ په سکرین باندې تاسو ته زموږ واتساپ ایمو شماره ښکاري، کولی شئ موږ سره رابطه وکړئ. دا صدقې جاریه ده، تر څو تاسو ژوندي یاستئ، الله تعالی به یې اجر ثواب در رسوي. او چې مړه شئ بیا به هم وروسته د مرګ نه هم دا ثواب موږ تاسو ته انشاءالله را رسیږي. نو دوستانو ستړی شومه، دا وه د نن ورځې برنامه. تر څو بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، لوی رب مو سپارم. د الله په امان. د خارې بشمر د ګل پشن ځواني ختموي. د خارې بشمر د ګل پشن ځواني ختموي. زه چې سنا لرم د چا په کار به څنګه راشم. زه چې سنا لرم د چا په کار به څنګه راشم. بختر ویښ سبي اشنا ژوند مسیالې ختموي. د خارې بشمر د ګل پشن ځواني ختموي. د خارې بشمر د ګل پشن ځواني ختموي. پر ما بتیر سپر تاسو د خدای نراولی. د خارې بشمر د ګل پشن ځواني ختموي. د خارې
به شمار د ګل په شان ځواني ختموي لوږې او تندې په ځان وړم خو چاته سوال نه کوم لوږې او تندې په ځان وړم خو چاته سوال نه کوم یما پښتون د یو عادت په مرګي ختموي د غریبۍ شمال د ګل په شان ځواني ختموي د غریبۍ شمال د ګل په شان ځواني ختموي پر ما به تېره سي پر تاسو د خدای نه راولي د غریبۍ شمال د ګل په شان ځواني ختموي د غریبۍ شمال د ګل په شان ځواني ختموي زاړه وختونه عزتمندي پښتون یار ککړه زاړه